هیوادوالو باور وکړئ نن سبا د خپل ملک یا د هیواد د حالاتو نه خبرې چې خلک نشي کولی چې ځان دپاره یا د خپلې کورنۍ او د بچیانو دپاره د خوراکي توکو سامان برابر کړي. بوټان، څپلۍ، کورتۍ او جامپرې یا د دوج د وینې په سر باندې سرتور دي. د دې هېڅ وس نه لري هیوادوالو. بچیانو باندې مې ژمی را روان دی او باور بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. نن د هسکې مینې ولسوالۍ د مختلفو کریګانو نه مې هغه بېوزله کورنۍ چې هغې نه زموږ زیات یتیمان بچیان دي. تاسو وینئ چې ژمي موسم را روان دی، هوا په یخېدو ده. فعلا دپاره مو هوا دومره یخه ده او باور په خدای وکړئ چې زموږ بچیان په خپو باندې بوټان نه لري، په سر سرتور دي. همداسې کورتیګانو ته مې بچیان ضرورت لري. ولې دا د څه وجې پاتې دي؟ خبره معلومه ده چې بچیان مې یتیمان دي، بې څوکه دي، د کورنۍ سرپرست یې نشته هیوادوالو. او باور په خدای وکړئ چې دا مې د یو څو کلو نه مختلفو کریګانو نه دغې بچیان تللی وم او یو ځای ته مې راوستل. دوستانو تاسو سره دو ویډیو شریکوم. هیوادوالو باور وکړئ نن سبا د خپل ملک یا د هیواد د حالاتو نه خبرې چې خلک نشي کولی چې ځان دپاره یا د خپلې کورنۍ او د بچیانو دپاره د خوراکي توکو سامان برابر کړي. بوټان، څپلۍ، کورتۍ او جامپرې یا د دوج د وینې په سر باندې سرتور دي. د دې هېڅ وس نه لري هیوادوالو. بچیانو باندې مې ژمی را روان دی او باور وکړئ دغه 40 پورې ماشومان دا مې د یو څو کلو نه راټول کړي. زموږ یتیمان بچیان خو زیات دي، خو دا مې د یو څو کلو نه هغه بچیان راټول کړه. او تاسو ته یې وښیم چې دا په حقیقت سره ډېر مستحقې کورنۍ دي. یتیمان بچیان او غریبې کورنۍ دي، بېوسه کورنۍ دي چې هېڅ وس نه لري. ما ته ویل چې د خوراکي توکو سامان یعنې د هغې وس نه لري، نو بچیانو ته به څه د څپلیو د جامپرو غم وکړي. نو غږ کوو په تاسو باندې د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ ته خوا چې راځئ دغه ویډیو ووینئ او د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، شیر یې کړئ او جدي کومک د دې بچیانو سره وکړئ. داسې نه ده چې د یو ورور نه یې غواړو، نه، لږ لږ کومک چې زموږ ورونه د دې یتیمانو بچیانو په باره کې وکړي. انشاءالله د دوه کوم ضرورت چې دي دا د خپو بوټان او جامپرې د ژمي لپاره انشاءالله د دې بچیانو دغه مشکل به پیل شي او الله به تاسو ته اجرونه درکړي. هر چېرته چې وئ ښه د ودان اوسئ، په لوی الله مو سپارم.